السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په سوشل میډیا چې نن کومه غوغا جوړه ده، بلکې د ورځ دوه نه مخکې چې یاره اوس پکې لا تازه خبردار راغی چې یاره د ولسمشر یعنې اشرف غني چې کوم دی د افغانستان صدر هغه ملک پرېښوست او تاجکستان وغیره یو ملک ته لاړ، هم په دې ټایم باندې ماښام ټایم. وجه یې څه وه چې یاره په کابل ښار کې چې کوم دی طالبانو حمله وکړه او کابل ښار طالبانو د هغې نه چې کوم دی واخیست. نو په دې باندې دا یو غوغا جوړه ده چې یاره د ولسمشر یعنې اشرف غني چې کوم دی دا وایي چې یاره زموږ په لاس کې صرف دغه یو ښار و چې په هغې کې نه داسې څه بدامني وه، نه داسې نور څه جنګ جګړې وغیره دا پکې وي، خو چونکې هغه زموږ په لاس کې او هغې هم رانه چې هغه ښار چې کوم دی هغه رانه هم دی طالبانو واخیست. نو په دې باندې چې کوم دی زما خیال د دغې خفګان د وجې نه یا بل څه دغه چې کوم دی هغه استعفا وکړه یا د څه وجې نه لاړ. یو میاشت دوه دپاره چې کوم دی مشري د ملک چې کوم دی بل تاسو به نوم خو دا ټایم نه راځي اب هم کتلی وي چې یاره هغه ته حواله شوه. نو خبره اوس دا ده چې یاره ډېر ملګري چې کوم دی لګیا دي چې یاره دا ښه کار وشو دا غلط کار وشو. ډېر ملګري پاکستان پسې لګیا دي، کنزل کې دا پوسټونه چې کوم دی چلېږي تر دې ټایمه پورې لا اوس هم په کمنټسونو کې چې تاسو وګورئ نه یاره چې مثال په طور یو پاکستاني ریاکشن کړی چې یاره ولسمشر اشرف غني دا نه پکار چې یاره هغه د ملک پرېږدي، نو هغه به اوسرې هلته لګیا وي دا بدې ردې دا کنزل به ورته څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره دا دواړه ملک چې کوم دی ښه پښتانه دي، ښه مسلمانان دي او ټول ملګرو له خواسته چې یاره هر ټایم لکه ټول مسلمانان چې کوم دی هغه دوا کوي دغه یو ملک ته افغانستان ته چې یاره الله پاک دې به دې امن راولي. نو بېشکه الله پاک دې به امن راولي. تاسو ټول وایئ په کمنټس کې چې امین. اوس خبره دا ده چې یاره ډېر افغانیان ورونه چې کوم دی کنزل کوي، نو کنزلونه وجه څه ده چې یعنې پاکستان خو ستا سره په هر طرف کې مرسته کوي. اوس مثال په طور باندې دغه الله طرف به یو دغه ووایو چې یاره ازمېښت دی، نو دا چې کوم دی ملګرو د الله پاک د طرف نه به یو امتحان په دوی باندې واخلو. انشاءالله دا امتحان به ختمېږي په هره سخته پسې تاسو له پته ده چې یاره راحته وي، نو راحته به مومي الله پاک باقي امن راولي. تاسو ټول وایئ چې امین. او دا د هر جګړې نه پس چې کوم دی د هغې حل روغه وي. څومره هم چې په دې افغانستان باندې جنګ وشو اخر حل به د دغې شی روغه وي روغه. نو انشاءالله الله پاک دې پکې روغه صلح راولي او اشرف غني بابا چې کوم دی دوباره دې بیا په خپل ځای ته راځي، خپله مشري دغه شان سنبال ساتي او انشاءالله داسې به وي هم. نو ډېر ملګري چې کوم دی په دغې باندې لګیا هم دي او خو د خوشحالۍ خبره پکې اوس دا ده چې یاره مثال په طور د طالبان الله مکه که وسلوال طالبان چې دي که دا چېرته په جنګ باندې راغلی وی د کابل ښار ته او په یو بل باندې دوی دا ډزې په یا جنګ سټارټ وی، نو په دې کې به څومره جاني څومره عوام نقصانونه څومره دا به پکې شي، څومره د کاروباریان خلک، څومره دوکانونه، څومره نور تاسو له پته کابل ښار کې بلا د کار څیزونه د کار ځایونه پکې دي، نو هغې ته به څومره نقصان چې کوم دی رسېدلی د هغې ذمهوار به بیا څوک و؟ یو کس به نه دا د اشرف غني بابا دی به مخه لړ نور هغه عوام به مړو الله مکه تر دې ټایمه پورې به د هغوی لا جنازې هم ځایمه چې نه وي شي یاره څومره مړي به شوي په دې ډزو کې هغې ښه په امن او امان سره چې کوم دی راننوتي دي. او بله خبره دا ده چې یاره د افغانستان آرمي چې کوم ده هغه هم ډېره زبردست، ځکه چې یاره ما څنګه ووایي چې یاره چې د دوی د یو بل سره جنګ دا دغ کړی وی دا مې یو غټ سوچ دی هر چا چې کړی چې یاره دې طالبانو ته تاسو لکه مطلب ښار ته راننوځي نو دوی ته سموئ وجه یې دغه ده چې یاره به دې کې به بیا جاني نقصانونه کېدو لکه عوام به پکې خرابېدو. انشاءالله الله پاک دې پکې امن او امان راولي. تاسو ټول وایئ چې امین. او کم ملګري چې کوم دی په دې باندې مطلب پاکستان ته کنزل کوي افغانیان ورونه، نو پکار ده چې یاره کنزل ورته نه کوي. ټولو ملګرو له خواست چې یاره د امن لپاره دواګانې کوي چې یاره الله پاک دې په افغانستان کې چې کوم دی امن راولي چې یاره دا خلک خوشحاله شي، هغه شان خوشحالۍ وي، هغه شان سوکالۍ، هغه شانتې د خلکو په مخونو باندې خنداګانې، ځکه چې هلته کې لکه هر موسم کوي نو خلک په ژړا دی په ویر دی، لکه خلک دا لیکي دي چې یاره بس دلته جنګ دی. بالکل یاره تاسو له پته چې بله موده پې جنګ وشو 20 کاله چې پې کوم دی اسرائیل او دغه انګریزان او امریکا دوی چې پکې کوم دی لګیا دي څومره لبې وکړې خو لا تر اوسه هېڅ هم ونه شو. نو انشاءالله زموږ ټول دا امید دی او دا دعا به کوو چې الله پاک دې پکې قدرتونو باندې چې کوم دی امن راولي. ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ، لایک کړئ، چینل ضرور سبسکرایب کړئ.